اولین جنگ میدان د پانیپت کې د مړو انبارونه هر خوا چغې نارې دي د جوړو فریادونه خوارې دي هر طرف ته د شخپې د چا سرونه د سرو وینو سیلاب کې ترهېدلي دي اسونه په ټول هند کې د هر یو مرهټه په کور ماتم دی خپل کړی کامرانۍ د احمد شاه بابا قدم دی فاتح د هندوستان په سجده پروت دی پاک الله ته اسمان کې فرشتو لاس پورته کړي د دعا ته د شپې خونړي جنگ اثار پرېښودي د سبا ته نارې د تکبیر پورته په فضا کې د هر خوا ته خواري د افغانان ټول په لټون د شهیدانو نن بیا یو ځل سر لوړی دی بیرغ د افغانیانو د مړو مرهټه په منځ کې پروت دی یو بشر سپین مخې را په مړینو هم ځلیږي لکه انور مرۍ نه پورته روغ دی دې سوری د زړه په سر کروړو نه داسې ښکاري لکه څوک وي معتبر نوخیزه ځواني څه ده بس یو ګل دی د صدبر ناڅاپه د غازیانو په ده پرېوته نظر د شرمه د حیا نه شرمېده ترنه ګلاب نرۍ شونډې اوس هم تکې سرې لکه عناب دا زوی د شیواجي نوی زلمی په کالو شل په دې کونړي جنگ کې ځواني مرګ یې که اجل لیدو سره یې ټول غازیان په منځ کې په مسکور شو په سترګو کې اوښکې په ژړا باندې مجبور شو چا ویل چې دا غونچه لایقه نه ده د سېزلو باید چې موږ وکړو بندوبست خښولو چا ویل چې موږ د ځان سره وړو دا ګل قندهار ته موږ نه پرېږدو سپېره د خزان باد ښکلي بهار ته د دې حالاتو چا ستر احمد شاه بابا خبر کو سمدست راغی میدان ته ویښه چپ حکم یې ورکړ د دې ګل په لیدو یې عقابي سترګې تکې سرې شوې خفګانه یې په مخ او ږیره اوښکې راخورې شوې ویل دا جنګ څومره ظالم دی دا ګلونه پکې دل شي تنکۍ ځواني کړي خاورې تنده ماته دا ژل شي بیا یې وکړه افغانیانو ته پښتو کې دا تقریر موږ یو مسلمانان د بل د مړي کړو توقیر زه کومه بندوبست دی شیواجي ته د لېږلو چې وکړي په خپل درم بندوبست د سوځولو چټۍ د غمرازۍ ورسره هم کړله ملګرې وې داسې بده پېښه د خدای پېښه نه کړي چرې